طالبانو بالاخره ایران ته سر ټیټ کړ او د کجکي بندوبۍ ایران ته خوشي کړې. دا چې خلکو څه غبرګون ښودلی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خو اوس تازه خبر دا دی چې د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي د کجکي بند اوبه د ایران لور ته پرېښودل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو لوړپوړو مشرانو تازه د کجکي بند څخه لیدنه هم کړې. د سیمې خلک زیاتوي طالبانو اوس مهال د کجکي بند شاوخوا خلکو خبریالانو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي ځکه پوهیږي چې دا خاینانه معامله به یې رسوا شي. ځایي خلک وایي د کجکي بند کاسه له اوبو نه بلکې له خاورو ډکه ده. دوی له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې له ایرانه د اوبه راوګرځوي او د یاد بند کاسه دې پاکه کړي. تر دې مخکې طالب مشرانو ویلي وو چې کجکي بند کې کافي اوبه شتون نه لري او هغه څه چې شته نو د افغانستان د بزګرانو هم نه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې او په کوم قیمت ایران ته د کجکي بند اوبه خوشي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغوی پر 28مه نیټه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د طالبانو له حکومته په زغرده غوښتي و چې د هلمند د سیند د اوبو حق ورکړي. خلک وایي حقیقت خبره دا ده چې طالبان د خلکو غولولو او ځان خپلواکه ښودلو لپاره ایران او پاکستان سره د جګړې ډنډورې غږوي خو د پردې تر شا بیا ورسره معاملې کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.